سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. نهدېرشم څپرکی زما دردناک اسارت. په لومړۍ ورځ هغه لاره چې موږ پرې روان وو نسبتا هواره وه او د ګاډۍ ټکانونو نه ځورولم ځکه زه پر یو جوال وښو ناست وم. خو پر بله ورځ هواره لار پای ته ورسېده. موږ یوې داسې دښتې ته ننوتو چې لاره پکې نه وه او د ګاډیو ټکانونو سخت ځورولم. خو نیمه ورځ و چې د ډېرو سختو ټکانونو له امله مې دواړه پښې له ګاډۍ څخه جلا شوې. ښکته ولوېدم او مخ مې پر اغزو زخمي شو. د شپې مو چې کله د آسونو او د ځان د دمې لپاره استراحت وکړ، ژوژو زما په وینو ککړ مخ ووینځه او ویې ویل که په همدې صورت حرکت وکړو ممکنه ده پر څلورمه ورځ د ازیرو د عسکرو کمپ ته ورسیږو. پر درېیمه ورځ له داسې ټاټوبې تېر شو چې ډېره ناروا وه. دغلته مې ډېره بوږنوونکې منظره ولیده ځکه چې د پارتیزیانو یوې اډې ته ورسېدو چې ټول عسکر یې د ازیرو د عسکرو له لورې وژل شوي وو او هغوی حتی ماشومان هم وژلي ول. کله چې موږ هلته ورسېدو سلګونه مردار خواره مرغان د مړیو په خوړلو بوخت ول او د مړیو حالت د دې ښودنه کوله چې له وژلو یې کابو 2 ورځې تېرې شوې وې. دا په دې معنا و چې د ازیرو سپاهیان له دې ځایه ډېر لرې نه دي ځکه چې 2 ورځې مخکې یې دغه ډول وژنه کړې ده. پر څلورمه شپه له لرې بل شوی اور ښکاره شو او ژوژو ماته وویل دغه اور د ازیرو د عسکرو د کمپ دی. له دې کبله چې هلته کوم کلی نشته چې ووایو د ازیرو عسکرو سوځولی وي. د ژوژو په خوښه لږه شېبه ایسار شو چې آسونه واښه وخوري او ستوماني یې کمه شي. بیا د سپوږمۍ په رڼا کې وخوځېدو او ورو ورو مو حرکت کاوه. زه چې پر جوال ناستم د ګاډۍ د آرام حرکت له امله ویده شوم. یو وخت متوجه شوم چې ژوژو له خوبه پاڅولم. کله چې مې سترګې رڼې کړې لمر راختلی و او تر دې وړاندې چې له ژوژو وپوښتم چیرته یو، هغه زه زما د لوحو صندوق او سره و سپین له ګاډۍ کوز ګزار کړو که ګورم د بیدیا پر شګو پروت یم. د ژوژو ګاډۍ ماته شا کړې او د لویدیځ پر لور روان دي. په بیړه د تیښتې په حال کې له دې ځایه لرې کېږي. د ژوژو پر دې چلند حیران شوم خو شېبه وروسته زما حیراني ختمه شوه ځکه چې پوه شوم له ختیځه یوه ډله جنګي ګاډۍ په ډېرې چټکتیا سره زما لور ته را روانې دي او داسې ښکارېدل چې غواړي د ژوژو ګاډۍ تعقیب کړي. په دې وخت کې د هورمهب خبره رایاده شوه چې ویل یې کله چې ستا ساتونکو عسکرو د ازیرو سپاهیان ولیدل وبتښتي. کله چې ګاډۍ را نږدې شوې ما د خورما څانګې چې وچې شوې هم وي راواخیستې او پر خپل سر مې وښورولې چې د ازیرو سپاهیان پوه شي زه د جنګ کولو نیت نه لرم. خو هغوی ما ته پام ونه کړ او د ژوژو په ګاډیو پسې ولاړل. خو ژوژو ملګري یې په بیړه داسې وتښتېدل چې د سترګو په رپ کې له نظره پټ شول. له هغه وروسته د ازیرو د سپاهیانو ګاډۍ بیرته راستنې شوې. له ما سره نږدې ودرېدې او ما هغه راز د خورما څانګې پر سر ښورولې. له ګاډیو څو تن عسکر پلي شول. ما ورته وویل چې نوم مې سینوهه دی او په ابن الحمار مشهور یم. د فرعون استازی یم. زه راغلی یم چې ستاسې په پاچا وګورم او په دې صندوق کې ځینې لوحې شته چې ښیي زه د مصر د فرعون استازی یم. عسکرو ما او د فرعون لوحو ته پام ونه کړ. زه یې لوڅ کړم او هر څومره سره او سپین چې مې درلودل راڅخه یې واخیستل. بیا یې زه په یوه ګاډۍ پسې پر پړي وتړلم او روان شول. که د هغوی اډه نږدې نه وای نو زه به د چټکو ګاډیو تر شا هومره ډېر نه وای تللی. د یوه ترازو یعنې ګړۍ وخت په اندازه زه پر ځمکې کښېدم او که اډې ته ژر نه وای رسېدلی نو د صحراګانو به مې بدن ټوټه ټوټه کړی وای او مړ شوی به وم. د هغوی ستره اډه وه چې ډېرې جنګي ګاډۍ او هغه ګاډۍ چې غواګانو کښولې پکې ولاړې وې. زه چې په پړیو تړل شوی وم هلته له رسېدو سره بېهوښه شوم او تر لمر لاندې پر ځمکه ولوېدم. یو وخت چې راویښ شوم احساس مې وکړ چې څو تنه پر ما اوبه اچوي او بدن مې په نباتي غوړیو غوړوي او موښي. وروسته را معلومه شوه چې د اډې یو افسر چې لیک لوستې زده و زما لوحې لوستې دي او پوه شوی و چې زه د فرعون استازی یم. نو حکم یې وکړ چې له ما سره سم چلند وکړي. جامې مې بیرته راکړي. کله چې دومره شوم چې پر لاره ولاړ شم ومې ویل ما ازیرو ته بوځئ.
ازیرو په یوې خیمې کې اوسېده. کله چې زه ولیدم له کېږدۍ راووت. د سرو زرو یو زنځیر یې په غاړه کې اچولی و. خپله ږیره یې د سپینو زرو د تارونو په یوه کڅوړه کې اچولې ده. ازیرو په کېږدۍ کې تر خپل څنګ کېنولم او ویې ویل: سینوهه، کله چې دې زما عسکر ولیدل ولې دې ځان معرفي نه کړه؟ ودې نه ویل چې د فرعون استازی یې؟ ولې دې د خرما د ونې څانګې ونه ښورولې چې زما عسکر پوه شوي وای ته جنګ نه غواړې؟ زما عسکر وایي کله چې تا هغوی ولیدل په چړې دې پر هغوی برید وکړ، غوښتل دې هغوی ووژنې، ځکه نو زما سپاهیان د ځان د ساتلو لپاره مجبور شول تا وتړي. زما لاسونو لا هم درد کاوه ځکه په پړي تړل شوي ول او پر ځمکه د کېدا له امله پر بدن جوړو شویو ټپونو سخت درد کاوه. ازیرو ته مې وویل: ما ته ځیر شه، وګوره آیا زه داسې سړی یم چې وکړی شم ستا پر عسکرو، هغه هم په جنګي ګاډیو کې چې وسلې هم ورسره وي، حمله وکړم؟ هغوی درواغ وایي او د دې لپاره چې له خپلې ګناه منکر شي پر ما دغه تور لګوي. کله چې ما دوی ولیدل د خرما څانګه مې وښوروله او ځان مې معرفي کړ. د فرعون لوحې مې ور وښودلې، خو هغوی د خرما څانګه ماته کړه او پر لوحو یې ناړې تو کړې. هغه څه چې ما درلودل ټول یې راڅخه واخیستل، بیا یې زه په ګاډۍ پسې وتړلم. له همدې امله باید ته امر وکړې چې هغوی په متروکو ووهي چې له دې وروسته د فرعون د استازي درناوی وکړي. ازیرو وویل: سینوهه، ممکنه ده چې تا خوب لیدلی وي یا دا چې په لاره کې لوېدلی یې او لاسو پښې دې زخمي شوي وي. زه نه غواړم خپل عسکر د یو مصري لپاره په متروکو وهم او ستا دغه خبرې زما په غوږونو کې د مچانو د بنګیدا په شان دي. ومې ویل: ازیرو، تر پرونه ته د امرو پاچا وي، نن سبا د ټولې سوریې پاچا یې او پر پاچاهانو واکمني کوي، یا په بله وینا د پاچاهانو پاچا یې. نو ته باید تر هر چا زیات د نورو پاچاهانو درناوی وکړي او د نورو پاچاهانو د درناوي یوه اړتیا دا ده چې د هغوی له استازو سره سم چلند وکړي. د یو پاچا د استازي سپکاوی او رټل د هغه پاچا د سپکاوي په معنا دی. نو ضروري نه ده چې زه درته ووایم دلته چې ستا اډه ده، زه هیڅ قدرت نه لرم او ته کولی شې ما ووژنې، خو که دغه کار وکړې د فرعون سپکاوی به دې کړی وي. بله خبره دا ده چې که ته فرعون خوار او سپک کړې، ځان به دې سپک او خوار کړی وي، ځکه هغه پاچا چې نور پاچاهان سپکوي خپل سلطنت یې خوار کړی. ته چې غواړې پر ټولې سوریې حکومت وکړې باید په دې حقیقتونو پوه شې. کله چې زه په پړي د ګاډۍ تر شا وتړلم، زه مجبور وم چې له ګاډیو سره یو ځای منډه ووهم چې پر ځمکه کش نشم. یو سړی چې پر آس سپور او زما تر شا روان و، زه یې د نیزې پر څوکه په شا ووهلم او شا یې راسوری کړه. که ته نه غواړې خپلو عسکرو ته سزا ورکړې، دغه یو سړی په دې جرم چې زه یې زخمي کړی یم او ما ته یې په سپکه سترګه کتلې په متروکو ووهه. په دې هم پوه شه چې زه د فرعون له لوري تا ته ډېره لویه ډالۍ راوړم او هغه ډالۍ سوله ده، ځکه چې فرعون غواړي له تا سره سوله وکړي. ازیرو وویل: د فرعون سوله زما لپاره ارزښت نه لري. په داسې حال کې چې زه پوهېدم هغه په باطن کې د سولې وړاندیز ته ډېر خوشحاله شوی دی، ځکه دا خبره حتمي ده چې فرعون به ما مجبوره کاوه چې زما په وړاندې خپل مخ پر خاورو کیږدي او د سولې غوښتنه وکړي. خو دا چې وایي یو سړي ته په کوناټو وهلی او زخمي شوی، زه تا په حقه بولم. هغه باید ستا په شان د یو پاچا له استازي سره چې زما ملګری هم دی دغسې چلند نه وای کړی، او همدا اوس به یې زه په متروکو ووهم. پر همدې ورځ ازیرو امر وکړ چې د هغه عسکر راټول شي او د هغو په شتون کې یې دغه سړی په متروکو وواهه. ما فکر وکړ چې د ازیرو نور عسکر به د خپل ملګري په سزا خواشیني کیږي، خو هغوی ساتیری کاوه او خندل یې، ځکه چې نالوستي او جاهل عسکر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو شان وي. له دې کبله چې د هغوی په شان کې تفریح نشته، نو له هرې وسیلې حتی په متروکو د خپل ملګري له سزا څخه هم خوند اخلي. کله چې ما ولیدل د هغه سړي له بدنه وینې روانې شوې او متروکې د بدن غوښې جلا کړې، لاس مې پورته کړ او له ازیرو مې وغوښتل چې د دغه سړي سزا بس کړي. تر هغه وروسته مې هغه سړی خپلې کېږدۍ ته چې ازیرو زما لپاره بیله کړې وبوت. عسکرو چې ولیدل زه هغه سپاهي خپلې کېږدۍ ته بیایم، فکر یې وکړ چې شکنجه کوم یې، نو خوشحالي یې وکړه. خو ما یې ټپونه ور وتړل او مسکن درمل مې ورکړل. له هغه وروسته مې د اوربشو اوبه ورکړې او هغه سړي سم باور وکړ چې ګنې زه لیونه یم. د شپې مهال ازیرو د ډوډۍ لپاره ور وغوښتلم. زه یې کېږدۍ ته ورننوتم، خواړه یې راوړل. ما ولیدل چې د ازیرو د پوځ پر قومندانانو سربیره د هاتي یو شمېر افسران هم موجود ول. د هاتي د افسرانو نښان دا و چې په خپلو ټټرونو یې 2 متقاطع تبرونه او د تبرونو د پاسه یې وزر لرونکی لمر انځور کړی و. د شپې خواړه کباب شوی سیرلی او په غوړو کې سره کړې ډوډۍ وه.
ټولو را سره په مهربانۍ چلند کوه، خو داسې احساس مې کوو چې د دوی دغه مهرباني ملنډو ته ورته ده، ځکه زه ورغلی وم چې د فرعون له لوري له هغوی سره سوله وکړم. په داسې حال کې چې په خپله دوی د سولې غوښتونکي ول، او که فرعون څو میاشتې صبر کړی وای، ازیرو مجبورېده چې د سولې لپاره مخکې شي. د ډوډۍ له خوړو وروسته ما ولیدل چې د هاتي افسرانو د شرابو په څښلو کې افراط وکړ او ما اټکل وکړ چې ښایي کومه ناوړه پیښه وشي. همداسې هم وشول. د هاتي افسران چې نشه شول د امرو له افسرانو سره ونښتل. امرو هغه هیواد دی چې ازیرو یې پاچا و. د هاتي یو افسر خپله چاړه راویستله او د امرو د یو افسر په ستوني کې یې خښه کړه. ما زخمی سړی معاینه کړه او پوه شوم چې علاج یې کیدی شي. د هغه ټپ مې وتاړه او په بستر کې مې څملاوه. خو دغه زخمی افسر نیمه شپه خپل نوکران او سپاهیان راغونډ کړل او ویل ولاړ شئ او د هاتي له دې افسره زما غچ واخلئ. هغوی هم لاړل او هغه افسر یې وواژه. پر بله ورځ چې ازیرو له دې پیښې خبر شو، زخمی سړی له پښو څخه سر په سړی په دار وځړاوه او تر هغې زړولی و چې مړ شو. ځکه چې له یوې خوا ازیرو د هاتي له افسرانو ډارېده او په دې سزا سره یې غوښتل هغوی راضي کړي، او له بلې خوا د هڅه کوله چې په خپل پوځ کې نظم ټینګ کړي. پر هغې شپه چې د هاتي یو افسر د امرو یو افسر ټپي کړ، په دې جنجال پسې او د افسرانو له تګه وروسته چې د ازیرو کېږدۍ خالي شوه، ازیرو خپل زوی ماته راوښود. زه پوهېدم چې دغه هلک زما د پخوانۍ وینځې له خېټې دی، هغه وینځه چې ما یې مخکې ذکر کړی و او ویلي مې و چې ما د امرو پاچا ته ډالۍ کړې وه. دغه ماشوم 7 کلن و، خو له پلار سره به جنګونو ته روان و. د ازیرو د زوی غومبري سره او ویښتان یې د پلار د ږیرې په شان تور ګړګوتي ول. ما چې د هغه ټټر پوستکي ته وکتل، له ځان سره مې ویل چې دغه سپینه څیره یې له موره په میراث وړې ده. ازیرو چې خپل زوی ما ته راوښود ویل سینوهه، آیا تا تر اوسه داسې 7 کلن ماشوم لیدلی چې زما تر زوی غښتلی او ښکلی وي؟ زما زوی اوس د څو هیوادونو خاوند دی، له ما وروسته به د ټولې سوریې یا ښایي د نورو ډیرو هیوادونو پاچا وي. زه داسې کار کوم چې له ما وروسته څوک د هغه له پاچاهۍ سره مخالفت ونه کړي، ځکه چې په سوریې کې مې دننه ټول پاچاهان او د قبیلو مشران چې ممکنه ده په راتلونکي کې زما له زوی سره مخالفت وکړي له منځه وړي یا به یې له منځه یوسم. زما زوی لیک لوست کولی شي، توره هم چلولی شي. څو ورځې مخکې یو مریی چې هغه ته یې بې احترامي کړې وه په خپلې تورې وواژه. زه هغه له ځان سره جنګ ته بیایم او په جګړو کې یې ګډون ته هڅوم او هغه وخت یې په جنګ کې شریکوم چې موږ ټولې سیمې نیولې وي، لوټ تالان او وراني مو پیل کړي وي چې څوک مقاومت ونه کړي او زما زوی ونه وژني. له هغه وروسته ازیرو زما د پخوانۍ وینځې په هکله چې ما ورته ډالۍ کړې وه او اوس د هغه ښځه ده خبرې وکړې. د دې وینځې نوم کفتیو و. هغه وویل اوس په امرو کې ده او زه یې پر لرېوالي خفه یم، ځکه چې اړتیا لرم ورسره څملم او ساتیري ورسره وکړم. که څه هم زه د سوریې له هغو نجونو سره چې اسیرانې کېږي تفریح کوم، خو له کفتیو سره ساتیري بیل خوند لري. زه د هیڅ یوې ښځې له غېږې دومره خوند نه اخلم چې له کفتیو سره له څملستو یې اخلم. اوس نوره هم ښکله شوې او که یې وګورې وبه یې نه پېژنې. کله چې موږ په خبرو بوخت وو، د ښځو د چیغو اوازونه اورېدل کېدل او ازیرو وویل دا هغه ښځې دي چې د هاتي افسران یې ځوروي، ځکه هاتیان کله چې له اسیرو ښځو سره تفریح کوي له هغوی سره د عادي نارینهو په شان چلند نه کوي، بلکې ښځې ځوروي او ژوبلوي. زه هم مخه نشم نیولی، ځکه چې لا هم هاتیانو ته اړتیا لرم، خو بل پلو ویرې لرم چې زما افسران او عسکر د هاتي د افسرانو وحشیانه خویونه زده کوي. ما له دې فرصته استفاده وکړه او ومې ویل ازیرو، له هاتیانو سره ملګرتیا او اتحاد په راتلونکي کې ستا په تاوان دی. هاتي به هغه هیوادونه ستا له منګولو وباسي چې نیولي دي، نو غوره دا ده چې له هاتي تیر شي او د مصر له فرعون سره متحد شي. اوس هاتي په میتاني هیواد کې په جنگ بوخت دی او بابل هم خپل ځواک راغونډوي، ځکه پوهیږي له هاتي سره به جنگ پیلیږي. ته چې د هاتي ملګری او متحد یې له دې وروسته به له بابله غنم ترلاسه نه کړې او په راتلونکي کې به لوږه او کاختي د وږي لیوه په شان هغه هیوادونه وځپي چې تا نیولي دي. خو که له مصر سره متحد شي، هر څومره غنم چې وغواړي له فرعونه به یې ترلاسه کولی شي. ازیرو په جواب کې وویل هاتیان داسې خلک دي چې د دښمنانو لپاره خطرناک او د دوستانو لپاره ګټور دي، او که څوک ورسره ملګری وي تاوان به ونه کړي. اوس موږ او دوی ملګري یو، خو زموږ ترمنځ کوم تړون او معاهده نه ده شوې چې زه ونه کړای شم له نورو سره سوله وکړم او ورسره ملګری شم. د هاتي پاچا کله ناکله ماته ډالۍ هم راستوي.
په تیره بیا هغه وسلې چې ماته یې راستوي ډېرې په زړه پورې دي، ځکه چې دغه وسلې له داسې وسپنې جوړې شوي دي چې له میس او برونزو ډېره کلکه او تیره ده. زه دا منم چې د هاتیانو له چلنده راضي نه یم، ځکه چې هغوی د سوریې په ځینو بندرونو کې چې زما په هیواد پورې اړوند دي داسې چلند کوي چې ته وا دغه بندرونه د هغوی دي. ومې ویل آزیرو، هغوی چې اوس ستا دوستان دي دغه بندرونه خپل ګڼي، دا خو لا پرېږده چې یوه ورځ ستا دښمنان شي. آزیرو وویل پر کومې ورځ چې هغوی زما دښمنان شي زه به یې له خاورو سره خاورې کړم. ومې ویل آزیرو، ته پوهېږې چې ستا له لورې د هاتیانو ټکول او له منځه وړل که ناممکنه نه وي نو سخت کار خو دی، ځکه چې د هاتي اوسېدونکي له سوریې لرې په یوې لرې پرتې غرنۍ سیمه کې ژوند کوي. که ته غواړې هاتیان له پښو وغورځوې باید خپل عسکر له سوریې څخه د هغوی هیواد ته بوځي، مګر هغوی به په غرنیو سیمو کې ستا لښکر له منځه یوسي. زه پوهېږم چې هاتیان یو ډول فلز لري چې نوم یې وسپنه دی او هغه توري چې له وسپنې جوړیږي مسي توري په یوه ګزار غوڅوي او د هغوی وسپنیز غشي داسې تیره دي چې کله له لیندو خوشي شي او پر ټټر ولګیږي نو له شا څخه وځي. پر دغه ملت برلاسۍ ناشونی دی، ځکه چې په پراخې غرنۍ سیمه کې اوسیږي او که ته دومره ځواک ولرې چې هغوی کلابند کړي نو خپله پلازمینه به خوشي کړي او بلې سیمې ته به ولاړ شي. ډیر کلونه به دې په غرنیو سیمو او درو کې سرګردانه کړي، هغه هم په دې شرط چې د هاتي د هیواد سوړ ژمی وزغمي، ځکه چې په ژمي کې د هاتي په غرنیو سیمو کې هوا دومره سړه وي چې په غرونو کې اور نشي بلولی او په دې سړو کې به ستا عسکر مړه شي. آزیرو، ته نو باید داسې کار وکړې چې کله هاتي په تا برید وکړي له ځانه د دفاع وسیله ولري او دغه وسیله له فرعون سره ستا اتحاد دی. ته په یوازې سر د هاتي پر وړاندې د خپل هیواد دفاع نشي کولی، خو که له فرعون سره یو ځای شي د مصر فرعون به دومره عسکر درکړي چې هاتیان په شا وتمبوي. آزیرو چې په ځیرکتیا سره یې زما خبرې اورېدې وی نه غوښتل اعتراف وکړي چې له هاتي ویریږي. د ویل د سولې پلوی یم او تر جنگ سوله غوره بولم، خو له دې امله جنګېږم چې له شرافت سره سم سوله ترلاسه کړم او که فرعون د غزې په سیمه کې چې په چل او دوکي له ما څخه نیولې ده بیرته راکړي او د سوریې د جنگ تاوان په غنمو نباتي غوړیو او سرو زرو ورکړي، ځکه چې دغه جنگ فرعون رامنځته کړی دی، زه به له هغه سره سوله وکړم. ما چې ولیدل آزیرو چې په خبرو کې د جنگ د تاوان یادونه کوي او خاندي نو پوه شوم چې له هغه سره ټوکې کولی شم. ومې ویل آزیرو، ای غله او ای د بې ګناه کسانو جلاده، ته څنګه د تاوان د اخیستو خبره کوي په داسې حال کې چې دا ته وی چې په سوریې کې د مصر په چوڼیو برید وکړ، نارینه او ماشومان دې ووژل او ښځې دې اسیرانې کړې. اوس دغه میرمنې د هاتي افسرانو ته ورکړي چې هغوی یې شکنجه کړي. ته له دې کبله د ګرمي او تاوان د ترلاسه کولو خبره کوي. ته خیال کوي چې مصر کمزوری دی، په داسې حال کې چې اوس په کوز مصر کې پخان او صنعتګر د تورو، نیزو، چړو، غشو، لیندو او جنگي ګاډیو په جوړولو بوخت دي. هورمهب چې ته یې ښه پېژنې یا د نوم اورېدلی دی، بې له ځنډه عسکرو د راټولولو لپاره هلې ځلې کوي. پر کومه ورځ چې ما غوښتل تا ته درشم او د سولې غوښتنه وکړم داسې غوسه شو چې ما فکر وکړ وبه مې وژني. په فرعون چې د خپل خدای آتون پیروي کوي د سولې غوښتونکی دی او له وینې بهېدا کرکه لري. له همدې عمله یې ما ته وویل آزیرو ته ورشه او د سولې وړاندیز ورته وکړه. خو د غزې په هکله باید ووایم چې نن سبا فرعون په دې سیمه کې هیڅ قدرت نه لري چې وکړی شي هغه ځای تا ته وسپاري. ته کولی شي په خپل ځواک سره د غزې غله او ډاکوان له منځه یوسي او هغه ځای ونیسي. پوهېږي چې دغه غله او ډاکوان هغه کسان دي چې ستا د بېرحمۍ او ظلم له ویرې له سوریې تښتېدلي دي. یوازینۍ غوښتنه چې فرعون یې د سولې په بدل کې له تا څخه کوي دا ده چې مصري بندیان خوشي کړي او د مصري چوڼیو د ورانېدا تاوان ورکړي. آزیرو د یو حریص سوریاني سوداګر په څېر چې د چنې وهلو پر وخت خپلې جامې شکوي خپل ګریوان وشکوه او نارې یې کړې. سینوها، آیا کوم لیوني سپي خوړلی چې دغه خبرې کوي؟ غزه د سوریې خاوره ده، باید بیرته سوریې ته ستنه شي. خو د هغو مصري بندیانو په هکله چې له موږ سره دي د روانو دودونو پر اساس چلند کیږي. موږ یې خرڅوو او که فرعون د اسیرانو غوښتونکی دی او د هغوی د اخیستو لپاره سره او سپین زر لري کولی شي هغوی واخلي. دا چې ته د مصري سوداګرو په هکله خبرې کوي یوازې هغه څوک دغسې خبرې کولی شي چې لیوني سپي داړلي وي. دغه سوداګر چې ته وایې تاوان یې زغملی دی چیرته و چې تاوان یې کړی وي؟
که هغوی په مصر کې وو او موږ مصر ته ورغلي یو او دومره زموږ د ورتګ له امله تاواني شوي وای، نو تا دا حق درلود چې ووایې باید هغوی ته ګرمه یا تاوان ورکړو. خو دغه سوداګر چې باید په خپل هیواد کې تجارت وکړي، هغه ځای یې پرېښی دی، زموږ هیواد خپل کور ګڼي او په ډېرو ښکلو کورونو کې ناست دي. زموږ ښېرازه ځمکې یې نیولې دي او له خپل هیواده مصري شیان سوریې ته وړي او په څو برابره ګټه یې خرڅوي. دوی ورځ په ورځ شتمن کیږي او د سوریې خلک نور هم بېوزله کیږي، ځکه خلک چې د کار په بدل کې هر څومره سره او سپین ګټي باید د مصري شیانو په بدل کې یې مصري سوداګرو ته ورکړي. د سوریې په شیانو کې له غنمو پرته بل هیڅ شی د سوریې د خلکو لپاره ګټه نه لري. ډېره موده دغه روده په سوریې کې روانه وه او خبره دې ځای ته ورسېده چې داسې ښه کور، ښېرازه ځمکه او ښه کاریز پاتې نه شو چې په مصري سوداګرو پورې اړوند نه وي او یا هغه پکې شریک نه وي. اوس چې د سوریې خلکو خپل حق ترلاسه کړی، نو باید موږ مصري سوداګرو ته سره او سپین ورکړو او د هغوی تاوان او ګرمه ورکړو. زه پوه شوم چې که د مصري سوداګرو د ګرمي د اخیستو خبره اوږده کړم نو خپله خبره به ونه کړای شم. له همدې امله ما د بحث موضوع بدله کړه او ومې ویل: ازیرو، که ته له مصر سره سوله وکړې، د خپل ښار شاوخوا ته د دنګ دیوالونه جوړولی شي او ستا د هیوادوالو او ستا د هیواد سوداګر له مصر سره په معاملو بډای کیدای شي. خو که هاتي پر تا برید وکړي، نو د مصر فرعون د سرو سپینو او پوځي مرستو په زور د هغوی د حملې مخه نیولی شي. بیا مې زیاته کړه: ازیرو، که ته وغواړې د مصري سوداګرو د شتمن کېدا موضوع په سوریې کې راپورته کړې او ووایې چې هغوی په سوریې کې د خلکو په تاوان سره شتمن شوي دي، نو د یوې پخوانۍ مسلې په هکله به دې خبره کړې وي. پخوانۍ مسلې نن سبا د توجیه وړ نه دي. د دې لپاره چې د انسان د عمر هر پړاو خپلې غوښتنې او اړتیاوې لري، باید له هغوی سره سم عمل وشي. تیر وخت چې هر ډول وتیر شو، باید د نن ورځې لپاره فیصله او اقدام وشي. زه باوري یم هغه سوله چې نن سبا یې فرعون تا ته وړاندیز کوي، نه یوازې ستا لپاره پکې شرافت او عزت شته، بلکې ستا په ګټه هم ده. ځکه چې فرعون له تا د هغه هیوادونو غوښتنه نه کوي چې تا په سوریې کې نیولي دي، بلکې په دغه سولې سره تا د هاتي پر وړاندې پیاوړی کوي. د دې شپې مذاکرات هم دلته پای ته ورسېدل، خو له هغه وروسته څو ورځې او څو شپې ما له ازیرو سره د سولې په هکله خبرې وکړې او څو ځله هغه د سوریاني سوداګرو په شان کالي وشکول او نارې سوري وکړې. د به ویل فرعون غواړي چې ما وغولوي او زوی مې د سوریې له سلطنته محروم کړي. یو ځل په کاوړ کې د هغه له کېږدۍ څخه راووتم او داسې مې وښودله چې غواړم بیرته ستون شم. هغه ته مې پیغام واستوه چې یو روان تخت او یوه ډله عسکر زما د ساتنې لپاره راکړي چې زه مصر ته ستون شم. ازیرو بیرته خپلې کېږدۍ ته وروغوښتم. بیا مذاکره پیل شوه. زه پوه شوم چې څومره وخت تیر شي د فرعون په ګټه دی، ځکه هره ورځ چې تیرېده د ازیرو په اډه کې د هاتي افسرانو د امرو د افسرانو ترمنځ اختلافات زیاتېدل. د هاتي افسرانو د ازیرو د پوځ افسران د خپلو مریانو په بڼه ګڼل او ویل به یې که موږ نه وای تاسې سوریه نه شوه نیولی، نو ځکه باید سوریه زموږ په لاس کې وي، نه ستاسې. په سوریه کې هم د ازیرو او نورو پاچاهانو ترمنځ اختلافات پیل شوي ول. د سوریې نورو پاچاهانو له ازیرو سره د هغه د مقام او بخت له امله بخیلي کوله، نه یې غوښتل د هغه اطاعت وکړي. ازیرو ما ته وړاندیز وکړ له دې کبله چې د هغه او فرعون ترمنځ له غزې پرته بل کوم اختلاف نشته، نو د دې سیمې وضعیت دې په دې ډول وټاکل شي چې د غزې د ښار دیوال چې د غزې سیمه هم د دې ښار په نوم یادېږي وران شي. له هغه وروسته به ازیرو له لوري د غزې لپاره یو پاچا ټاکل کیږي، خو دغه پاچا به د هغه مشاور په خوښه چې فرعون یې ټاکي پر غزه حکومت کوي. مصري بیړۍ به د باج له ورکړې پرته غزې ته ځي او مصري سوداګر به هم په آزاد ډول تجارت کولی شي. زه پوه شوم چې له دې وړاندیزه د ازیرو هدف دا و چې په چل ول سره غزه د مصریانو له لاسه وباسي. کله چې د غزې دیوال وران شي، د غزې پوځي ارزښت هم له منځه ځي او نور به مصر ته له پوځي پلوه ارزښت ونه لري. ما دغه حل لاره ونه منله او د پخوا په شان مې بې وسي وښودله. ومې ویل فرعون په غزه کې هیڅ نفوذ او قدرت نه لري چې وکړای شي د غزې د ښار دیوال وران کړي او یا داسې مشاور وټاکي چې د غزې د پاچا د ټاکلو لپاره مشوره ورکړي. ازیرو له ناپوهۍ داسې غوسه شو چې زه یې له خپلې کېږدۍ وایستم. ما غوښتل چې ستون شم، خو بیا یې هم زما مخه ونیوله.
بې له دې چې د سولې په هکله خپل پرېکنده نظر ورکړي، زه څو ورځې نور هم د هغه په اړه کې پاتې شوم. خپل وخت مې د ناروغانو او ټپیانو په درملنې تیراوه. په تیره بیا هغه ښځې مې معالجه کولې چې د هاتي افسرانو به پرې تیری کړی و. ځینې پکې داسې وي چې پوهېدم حتما مري، هغوی ته مې اپیم ورکول چې له درد او عذاب پرته په ښکلي خوب کې مړي شي او د ژوند له شکنجو وژغورل شي. په هغو درملو کې چې په مصر کې د وژلو لپاره کارول کیږي یو هم د اپیمو په شان اغېزناک نه وي، ځکه یوازې اپیم او نور اړوند شیان یې کولی شي یو کس له کړاوه پرته په خوب بلې دنیا ته بوځي. له همدې امله باید اپیم د میرمنو، ځوانانو، ماشومانو او هغو کسانو لاسته ورنشي چې نهیلي دي او غواړي ځان ووژني. له دې سره چې د ازیرو په اډه کې د اوسېدو په وخت مې ناروغان او ټپیان او هغه میرمنې معالجه کړي چې د هاتي افسرانو پرې حمله کړې وه او ځینې مې د مرګ په خوب ویده کړل، بلکې په دې موده کې مې یو شمېر مصري اسیران هم آزاد کړل. یوه شپه 2 تنو نیت درلود چې ازیرو ووژني. ازیرو یو پکې وواژه او بل د هغه د زوی له لوري ژوبل شو. په بله ورځ ازیرو زه ور وغوښتم او له دې وروسته چې په سر کې یو څه خلق تنګي وکړه، خو بیا یې وویل زه چمتو یم چې له فرعون سره سوله وکړم. پر همدې ورځ له یوې خوا د مصر د فرعون او له بلې خوا د سوریې د پاچاهانو او ازیرو له لوري د سولې تړون برابر شو او د سوریې د نورو پاچاهانو له لوري ازیرو هغه لاسلیک کړ. د نوموړي تړون له مخې غزه له مصر سره پاتې شو او فرعون د غلو او ډاکوانو د ختمولو لپاره هیڅ ډول مسؤلیت ونه مانه، خو موافقه یې وکړه چې مصري اسیران به له ازیرو اخلي. په تړون کې ولیکل شول چې دغه تړون به تل د فرعون او ازیرو ترمنځ معتبر وي او د دې لپاره چې تړون دوامداره پاتې شي، هغه یې د آتون په ګډون د 1000 مصري خدایانو او 1000 سوري خدایانو تر ملاتړ لاندې راوست. کله چې د مټې خټې پر لوحو دغه تړون ولیکل شو، ازیرو غوښتل هغه مهر کړي. کله چې پر لوحې مهر ولګاوه، ځان یې داسې غمجن وښود چې ته وا د دغه تړون په لاسلیک کولو سره یې لوی تاوان کړی دی. ما چې هم پر تړون لاسلیک وکړ، ګریوان مې وشکوه او ناري سوري مې جوړې کړې چې ازیرو پوه شي زه پر دغه تړون ډېر خفه یم، ځکه د مصر په تاوان دی، خو په زړه کې هم زه او هم دی خوشحاله و. کله چې ما غوښتل مصر ته حرکت وکړم، ازیرو ډېرې ډالۍ راکړې. ما هم ورته وویل چې کله مصر ته ولاړ شم، په لومړنۍ مصري کښتۍ کې به چې له سولې وروسته د غزې پر لوري راځي، د هغه لور او زامنو ته ډالۍ راواستوم. د روانېدو پر وخت ازیرو په غېږ کې ونیولم او خپل کلک ملاتړی یې وبللم. ما هم د هغه زوی په غېږ کې ونیو او ښکل مې کړ، خو دواړه پوهېدو چې د سولې دغه په نامه تلپاتی تړون د هغې خټې په اندازه ارزښت نه لري چې تړون پرې لیکل شوی دی. ازیرو د هاتي له ویرې مجبور شو چې دغه تړون لاسلیک کړي او فرعون د خپل خدای آتون په ټینګار دغه موافقه وکړه. خو د تړون دوام په هاتي پورې اړوند و او که هاتي په راتلونکي کې د ازیرو لپاره خطر پیښ نه کړي، هغه به تړون مات کړي او د مصر پر خلاف به جنگ پیل کړي. پر هاتي سربیره د کورت د پاچا وضعیت هم پر جنگ باندې خپل اغیزه درلوده، ځکه که د کورت سمندري ځواک د مصر ملاتړ ونه کړي او مصري بیړۍ ونه کړی شي غزې ته غنم، سره او سپینه وسله یوسي، نو هغه کسان چې په غزه کې جنګېدل هغوی به تسلیم شي. ازیرو د تړون لاسلیک کولو وروسته ماته وویل خپل پوځ به رخصت کړي او ماته به یوه ډله عسکر راکړي چې غزې ته مې ورسوي. دغه راز ازیرو د دغې ډلې عسکرو د قماندان په لاس په غزه کې خپلو عسکرو ته لیک واستاوه چې د غزې محاصره پای ته ورسوي چې سوله شوې ده. کله چې موږ غزې ته ورسېدو او زما سترګې د غزې پر دیوالونو ولګېدې، پوه شوم چې ازیرو د غزې د نیولو لپاره ولې دومره ټینګار کوه او بیا یې غوښتل چې دیوال یې وران کړي. د غزې دیوال یو پیاوړی جنگي ډال یا کلا وه. له دې سره چې د ازیرو له لوري له ډېرې مودې راهیسې غزه کلابنده وه، خو محاصره شویو کسانو د سمندر له لارې خواړه ترلاسه کول او مقاومت یې کاوه. له دې کبله چې زه د مصر د پاچا استازی او په داسې حال کې چې د خورما د ونې څانګه مې پر سر ښوروله غوښتل مې ښار ته ننوځم، خو د دې پر ځای چې د ښار دروازه راته خلاصه کړي، د غشو داسې باران راباندې جوړ شو چې تصور مې وکړ د ژوند وروستۍ شېبې مې دي. تر دې وړاندې چې د غزې کلا ته نږدې شو، د ازیرو عسکرو ستر ډالونه اخیستي ول، موږ یې لاندې پټ کړي وو، ګنې وژل مو حتمي وو. ان له دې وروسته چې ما ځان په لوړ غږ معرفي کړ، د غزې د ساتونکو قمندان وویل موږ به ونه غولېږو او په هیڅ پلمې او عذر به دروازه در خلاصه نه کړو.
که دغه سړی یعنی سونوحه د فرعون استازی وي موږ به یې په یو زنبیل کې پورته د دیوال سر ته کش کړو. همدا کار یې وکړ او په داسې حال کې چې د زیرو عسکرو خندل زه یې په زنبیل کې د دیوال او کلا سر ته وخېژولم. د غزې د دفاع کوونکو قمندان وویل ما له سوریانیانو دومره درواغ او چلونه لیدلي او اورېدلي چې پر هیڅ شي باور نه کوم. په دې وخت کې پوه شوم چې څنګه غزې تر دې وخته د زیرو د عسکرو پر وړاندې مقاومت کړی دی، ځکه چې د ساتونکو قمندان او نور موجود خلک ډیر زړور او هوښیار کسان ول چې نه غولیدل او نه له سوریانیانو څخه ویریدل. له هغه ځایه یوې کښتۍ زه د مصر لور ته بوتلم. کله چې نیل ته ورسېدم او د مصر اوسیدونکي خبر شول چې په سوریه کې سوله شوې ده ډیر خوشحاله شول. منفس ته له ننوتو وروسته زه اندېښمن وم او ډارېدم چې هورمهب پر ما غوسه نه شي او وبوایي چې د سولې د تړون لاسلیک کول د مصر د ګټو پر خلاف دی، خو هغه مې هم خوشحاله ولید. معلومه شوه چې د کورد سمندري ځواکونه نور د مصر د کښتیو ملاتړ نه کوي او د هغوی کښتۍ بیرته کورد ته ستنې شوي دي. نو که په غزه کې جنگ دوام کاوه غزه د دښمن لاس ته لوېده. هورمهب هم نور نشو کولای چې د سمندر له لارې دې ښار ته خواړه او وسله ولېږدوي، ځکه چې د سوریې جنگي کښتیو د مصر هغه بیړۍ چې غزې ته یې خواړه او وسله لېږدوله ډوبولې. له همدې امله هورمهب پر دې خوشحاله و چې سوله وشوه او غزه له مصر سره پاتې شوه. سمدستي څو بیړۍ خواړه او عسکر د غزې د پوځ د پیاوړتیا لپاره واستول. د غزې پارتیزانان او چریکیان چې په صحرا کې ول هغوی یې هم مضبوط کړل. په هغو شپو ورځو کې چې زه په منفس کې وم د بابل د پاچا بورابوریاش له لوري یو استازی مصر ته راغی. ما په خپلې بیړۍ کې چې درباري بیړۍ وسپور کړه او یو ځای د فرعون دربار ته ولاړو. د دې کبله چې د بابل استازی یو بوډا او پوه سړی و په لاره کې ما د هغه له خبرو په تیره بیا د ستورو فالبینۍ او د راتلونکي پیښو له اټکلونو خوند اخیست. د بابل استازي ویل زه د هاتي له ډیره کړای شوي ځواکونو ډارېږم. فکر کوم چې هاتي به له دې وروسته نور هم پیاوړی شي، خو د هاتي قدرت هم یو حد لري، ځکه چې د بابل ستورپېژاندو اټکل کړی دی چې یوه پیړۍ وروسته به د هاتي قدرت په ځوړتیا شي. له لویدیځه به وحشي او سپین پوستې قبایل روان شي او د هاتي قدرت به له منځه یوسي. د بابل منجمینو نه دی ویلي چې په کومه نیټه به د لویدیځ ټاټوبی وحشي او سپین پوستې قبایل د هاتي د ختمولو لپاره وخوځېږي، خو د دې پیښې په پېښېدا کې شک نشته. زه په دې خبره حیران شوم ځکه چې پوهېدم په لویدیځ کې له سمندر او ټاپوګانو پرته بل څه نشته. په دې مې سر نه خلاصېده چې څنګه وحشي قبایل له هغه ځایه راځي او د هاتي قدرت له منځه وړي. خو په دې پوهېدم چې د بابل منجمین سم اټکل کوي، ځکه چې ما په خپله په بابل کې له هغوی داسې شیان کتلي وو چې زه یې حق پک کړی وم. بیا د بابل سفیر وویل هغه پیر او دور چې موږ پکې ژوند کوو پای ته رسېدلی دی. له دې وروسته به بل پیر پیلېږي او نوي پړاو کې د نن ورځې ځینې ملتونه له منځه ځي. هماغه ډول چې د میتانې ملت د هاتیانو په وسیله له منځه لاړه او هغه خدایان چې نن سبا واک چلوي هغوی به هم له منځه ولاړ شي او نور خدایان به یې ځای ونیسي. بیا یې له ما د اتون په هکله پوښتنه وکړه. ما وویل اتون هغه خدای دی چې د مصر فرعون ته څرګند شوی دی. هغه ته یې دنده سپارلې چې په مصر کې مساوات ټینګ کړي، د بېوزله او بډای توپیر له منځه یوسي او له جنګ سره پریکون وکړي. کله چې ما دغه خبرې کولې د بابل استازي خپله سپینه ږیره موښله او بیا یې وویل زه خیال کوم چې د دې خدای ظهور د دې پیر د پای ته رسېدا یو بل دلیل دی، ځکه چې تر اوسه پورې هیڅ چا دغسې عجیبه او خطرناکه عقیده نه ده درلودلې. د دې عقیدې پیدا کېدل د دې پیر د ختمېدا لپاره کفایت